السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. نن زموږ درس دی، یو لنډه محاوره مې برابر کړې تاسو لپاره. غواړم چې تاسو ته تشریح کړم، خو محاوره ټول په راتلونکې زمانه کې دی. نن چې موږ خبرې کوو، ټول د راتلونکې زمانه کې خبرې کوو. د دوه کسانو په منځ کې یو لنډ کنورسیشن دی چې ټول جملې، هر یو جمله په راتلونکې زمانه کې ده، یعنی د راتلونکې زمانې پورې اړه لري. راځه چې اوس درس شروع کوو. امید لرم چې خوښ به مو شي. راځه چې درس شروع کوو. یو کس دی چې نوم یې متیلد دی او بل چې دی بنوا دی. لومړی alors maintenant que les examens sont finis, qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, je vais prendre des vacances. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire? Tes vacances? Ah oui. Pendant tes vacances, est-ce que tu vas partir? Oui, je vais aller chez mon oncle et ma tante qui ont une ferme en Bretagne. Je vais être un parfait paysan. Mathilde, alors maintenant que les examens sont finis, qu'est-ce que tu vas faire? اوس چې امتحانونه ختم شول، ته به څه کوې؟ خپل ملګری نه پوښتنه کوي. maintenant que les examens sont finis، چې امتحانونه ختم شول، qu'est-ce que tu vas faire؟ ته به څه کوې؟ d'abord je vais prendre des vacances. لومړی به زه چوټیانې اخلم. d'abord je vais prendre des vacances. لومړی به زه چوټیانې اخلم. oui bien sûr. oh یقینا. qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances؟ تو به څه کوې د چوټیانو په جریان کې، یعنی په چوټیانو کې به څه کوې؟ est-ce que tu vas partir؟ آیا ته چیرته ځې؟ est-ce que tu vas partir؟ آیا ته وځې؟ یعنی مطلب یې دا دی چې آیا ته چیرته ځې؟ oui je vais aller chez mon oncle. او زه به ځم زما د تره کور ته. صحیح شو؟ یعنی زه به خپل تره کره ځم. ای او ما تونت زما د عمه کره. ما تونت یعنی زما د عمه کره. qui ont une ferme، څوک چې یعنی هغوی یو فارم لري. هغوی یو فارم لري. فرم معنا فارم. اون بختانی په بختانی کې. je vais être، زه به یم. je vais être یعنی په راتلونکي کې زمانه کې دی. زه به یم un parfait یو بشپړه paysan دهقان. je vais être un parfait paysan. زه به یو بشپړه دهقان یم. یعنی مطلب دا دی چې زه به ځم خپل تره او عمه کره، هلته به هغه یو فارم لري چې هغه سره به زه دهقاني کوم. صحیح شو؟ پیزون وای دهقاني کولو لپاره، یعنی غواګان ساتلو د دهقاني کولو ته پیزون وای. صحیح شو؟ je vais être un parfait paysan. زه به یو بشپړه دهقان یم. فرم اون فرم معنا یو فارم. فارم چې مثلا غواګان لري، دغه لري، دې لپاره یو فارم. هغه چې یو فارم لري او دغه چې لري چې هلته خپل عمه او تره سره به فارم کې کار وکړي. ماتیلد بیا ورنه پوښتنه کوي. tu vas t'occuper des vaches؟ tu vas t'occuper des vaches؟ آیا تو به غواګانو سره مصروفي، یعنی تو به د غواګانو سره سات تیرې، یعنی مصروف به غواګانو سره مصروفي. بنوا ورته وایي. bien sûr. او یقینا. bien sûr او یقینا. et je vais aussi aider، او زه همدارنګه کومک کوم mon oncle خپل تره سره. nous allons travailler dans les champs، او موږ به کار کوو په شان کې. شان د خلک چې دهقاني لپاره ځمکه جدا کوي، یعنی مثلا خپل کارونه پکې کوي. هغه یو غټ پټی غوندې وي، هلته خپل کارونه ترسره کوي. مثلا هغې لپاره شان ورته وایي، پټی لپاره. صحیح شو؟ یعنی له شان معنا پټی. دلته وایي چې مثلا nous allons travailler dans les champs، یعنی موږ به کارونه کوو خپل پټیو کې. پټی ته لپاره شان معنا پټی.
صحیح شو. ça va être intéressant ça va être intéressant دا به ډیر دلچسپ وي زړه پورې وي. متیلد ورته وایي اسکو تو travailles tout l'été آیا تو به ټول اوړی همالته کار کوي. اسکو تو travailles tout l'été آیا تو به ټول اوړی همالته کار کوي. بینوا ورته وایي نو je vais rester en Bretagne tout le mois de juillet زه به پاتې کېږم یعنی ژویې په میاشت کې ټول همالته پاتې کېږم یعنی پوره ژویې میاشت همالته تېروم. بیا après وروسته je vais partir en Espagne او زه وروسته به اسپانیې ته ځم. صحیح شو. je vais partir en Espagne او زه به اسپانیې ته ځم. à côté de Séville یعنی په خوا کې د سیوي خوا ته ځم یعنی یو قریه د اسپانیې چې هلته به ځم وایي سیوي په خوا کې. صحیح شو. je vais voir des amis او زه به خپل ملګري وینم. je vais voir des amis زه به خپل ملګري وینم qui habitent کوم چې اوسیږي dans les régions په ساحه دی یعنی په dans les régions معنا یو غټه ساحه یعنی چې څوک چې په هغه ریژون کې اوسیږي. مخکنی نوم یې واخیستو چې اسپانیې ته به ځي هلته کوم چې هلته اوسیږي هغه سره به لیدنه کوي. dans les régions معنا په کوم چې په هغه ساحه کې اوسیږي. nous allons passer 2 semaines ensemble موږ به تیروو 2 هفتې په شریکه. nous allons passer 2 semaines ensemble موږ به تیروو 2 هفته په شریکه. انډیوالانو سره به وایي 2 هفتې تیروم. متیلد بیا ورنه پوښتنه کوي تیان ښه یعنی تیان یو داسې کلمه ده چې مثلا تیان تونیغ ور بیا د خو اخیستلو لپاره ښه استعمالي او نیولو لپاره ښه استعمالېږي او یو داسې لهجه ده مثلا یو چاته یو شی ورکړي تیان دا اوس مثلا هغې ته وایي چې تیان c'est curieux دا یو عجیبه ده ځکه چې لویس وایي چې لویس aussi va aller à la Séville چې لویس هم سیوی ته ځي. دا ورته وایي چې مونږ داسې جملې کې او دغه استعمال کوو وایي چې دا وګوره څه عجیبه ده لویس هم همالته ځي. لویز aussi va aller à Séville لویز هم سیوی ته ځي. cet été دغه وړی il va passer un mois là-bas هغه به هلته یو میاشت تېروي. il va passer un mois là-bas هغه به هلته یو میاشت تېروي. لویز بینوا ورته وایي لویز یعنی پوښتنه کوي آیا لویز bon په رښتیا tiens c'est une coïncidence دا یو اتفاق دی. c'est une coïncidence دا یو اتفاق دی. quand est-ce qu'elle va être là-bas کله به هغه هلته ځي یعنی کله به هغه هلته وي. quand est-ce qu'elle va être là-bas کله به هغه هلته وي مطلب یعنی دا دی چې مثلا کوم ورځ کوم تاریخ یعنی کله به هغه هلته ځي او هلته موجود وي. متیلد ورته وایي tu voudrais savoir ته غواړې چې پوه شي. tu voudrais savoir ته غواړې چې پوه شي. je ne sais pas مګر زه نه پوهېږم. en fait په حقیقت کې elle va partir cet été هغه به دغه وړی هلته ځي خو نور زه نه پوهېږم. je ne sais pas en fait په حقیقت کې زه نه پوهېږم. صحیح شو. je ne sais pas en fait په حقیقت کې زه نه پوهېږم خو لیکن دا ور چې je ne sais pas زه نه پوهېږم. en fait په حقیقت کې elle va partir cet été هغه به دا وړی یعنی چوټیانو کې هغه به هلته ځي وړی کې به همالته ځي. دا زمونږ درسونه نه امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ او که چېرې په کومه کلمه باندې پوه شوي ناستئ تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي ویډیو کې به ستاسو د کمنټونو او ستاسو د پوښتنو ځواب به تاسو ته درکړم. تر راتلونکي ویډیو پورې په مو خامخا ښه وخت ښه ژوند ولرئ. په مو خامخا